د تراویح د لمانځه فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس پوښتنه وکړه چې د تراویح د فضیلت په هکله څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اول، که چا د اولې شپې تراویح وکړي داسې د ګناهونو څخه پاکیږي لکه یو کوچنی چې د مور څخه تازه وزیږي. دوم، که چا د دوهمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به دغه کس او د دغه کس مور او پلار ته بښنه کوي. دریم، که چا د درېیمې شپې تراویح وکړي تر عرش لاندې به یوه ملایکه غږ پرې وکړي چې الله جل جلاله هغه مخکیني ګناهونه درماب کړل. څلورم، که چا د څلورمې شپې تراویح وکړي لکه څوک چې د تورات، زبور، انجیل او قرآن کریم کتابونه ختم کړي. پنځم، که چا د پنځمې شپې تراویح وکړي لکه څوک چې په مسجد الحرام، مسجد النبوي او مسجد الاقصی بیت المقدس کې لمونځ وکړي. شپږم، که چا د شپږمې شپې تراویح وکړي لکه پر بیت المعمور د ملایکو کعبه چې طواف وکړي او هره ډبره او لوټه د ده لپاره مغفرت غواړي. اووم، که چا د اوومې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به یې داسې نصرت وکړي لکه د موسی علیه السلام سره چې د فرعون او حامان په مقابل کې وکړي. اتم، که چا د اتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د ابراهیم غوندې شان او شوکت ورکړي. نم، که چا د نهمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عبادت چې وکړي. لسم، که چا د لسمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به دنیا او آخرت خیرونه ورنصیب کړي. یولسم، که چا د یولسمې شپې تراویح وکړي داسې به د دنیا د ګناهونو څخه پاک وګرځي لکه یو کوچنی چې د مور څخه وزیږي. دولسم، که چا د دولسمې شپې تراویح وکړي د آخرت په ورځ به یې مخ د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې سپین وي. دیارلسم، که چا د دیارلسمې شپې تراویح وکړي د آخرت په ورځ به د هر ضرر څخه په امن وي. څوارلسم، که چا د څوارلسمې شپې تراویح وکړي د آخرت په ورځ به ملایکې پر ده د تراویح کولو شاهدي ادا کوي. پنځلسم، که چا د پنځلسمې شپې تراویح وکړي د عرش او کرسۍ ملایکې به درود ورباندې وایي. شپاړسم، که چا د شپاړسمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به ده ته د اور څخه خلاصون او جنت ته دخول ولیکي. ولسم، که چا د ولسمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د انبیاو علیه السلام غوندې ثوابونه ورکړي. اتلسم، که چا د اتلسمې شپې تراویح وکړي د الله جل جلاله ملایکه به غږ پرې وکړي چې الله جل جلاله ستا او ستا د مور پلار څخه راضي شو. نولسم، که چا د نولسمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به یې په جنت الفردوس کې درجې ورلوړې کړي. شلم، که چا د شلمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به یې د شهیدانو او صالحینو ثوابونه ور په برخه کړي. یویشتم، که چا د یویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د ده لپاره په جنت کې د نور څخه یو کور جوړ کړي. دویشتم، که چا د دویشتمې شپې تراویح وکړي د آخرت په ورځ به د هر غم او تکلیف څخه په امن وي. درویشتم، که چا د درویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د ده په نامو په جنت کې یو ښار جوړ کړي. څلرویشتم، که چا د څلرویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به څلرویشت دعاوې قبولې کړي. پنځویشتم، که چا د پنځویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د قبر عذاب ورڅخه پورته کړي. شپږویشتم، که چا د شپږویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به د څلوېښتو کالو عبادت ثوابونه ورکړي. اوویشتم، که چا د اوویشتمې شپې تراویح وکړي پر پل صراط به د برق په شان تیر شي. اتهویشتم، که چا د اتهویشتمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به یې په جنت کې زر درجې ورلوړې کړي. نویشتم، که چا د نویشتمې شپې تراویح وکړي
الله جل جلاله به د یو کامل قبول سوي حج ثوابونه ورکړي. دیرسم که چا د دیرسمې شپې تراویح وکړي الله جل جلاله به ورته وفرمایي ای بنده جنت له میوو څخه خوراک کوه چې سلسبیل د اوبو څخه څښل وکړه زه ستا رب او ته زما بنده یې. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د ټولو تراویح کولو توفیق را په نصیب کړي. امین ثم امین. د ثواب په نیت یې در سره شیر کړئ چې ټول ترې خبر شي او تاسو ته به یې الله تعالی اجر درکړي.